السلام علیکم. ډاکټر شوکت اکرم کسکورونه مردان دو پنن په د بوډاګانو په خپو باندې باس کول غواړم چې کوم بوډاګان مونځ ته ودرېږي او دوی مونځ ته نشي ودرېدی نو دته کومې مسلې. ډاکټر شوکت اکرم په کلینیک کې د دې علاج بهترین علاج شته دی. زه د دې علاج کوم. ډېر کسان الله پاک په دې باندې سم کړل او هغوی دواګانې کېده. څه پکې پراسټیټ ګلینډ هم ډسټربنس وي او څه پکې سټرکچر دغه ځای کې څه غوښه غوندې وشي او دغه ځای بند کړي، غوښه وشي او دغه ځای بند کړي، یا د دغه ځای کې یا یورترا کې او یا د یورترا نه بره یورتر کې داسې څه مسلې راشي، یا د کیډني انفلیمیشن یا د یورترا انفلیمیشن یا د یورتر انفلیمیشن. په دې بیس باندې د دې خلکو مسلې دا پیدا شوي دي. دوی په لارې چې دي نو دوی هم نیر نه شي کړي، دوی چې دي نو دوی وبلنګ کوي، داسې د اختې یا ګډې وډې. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې دوی پټې د دې تښتي. بله خبره دا ده چې د دې خلکو پټې تښتي. نو دا هم یو غټه خبره ده چې د دې چې په کټ کې ناستې ناڅاپه یا د سهارې یا د شپې یا د هر ټایم کې د دې پټې وتښتي او دوی نیغه راپاڅي او دوی د هغې لپاره بیا کوشش کوي. دا خوراکونه مینوال دی چې دا خوراک کوئ دا خوراک مه کوئ. نو غټه خبره پکې دا چې د پوټاشیم ډاکټران پېژني، ډاکټرز پېژني، ینګ ډاکټر، ایجډ ډاکټر دا دوی پېژني چې پوټاشیم څه شی دی، میګنیشیم څه شی دی او کیلشیم څه شی دی. دا ټولې خبرې دا یو بل سره تړلې خبرې دي. نو هر کله چې دا څیزونه په متیالو کې زمونږ نه ډېر وي نو بیا زمونږ پټې لنډې شي یا پټې اوږدې شي. نو چې لنډې شي نو دا پټې تښتي او چې اوږدې شي نو دی چې په لار روان وي نو دی به وبلینګ کوي. غټه خبره په دې کې دا ده چې ستاسو د متیالو لپاره کوشش کوئ چې ستاسو متیالې سمې شي. د ډاکټر شوکت اکرم په کلینیک کې د دې علاج بهترین علاج شته دی. زه د دې علاج کوم. ډېر کسان الله پاک په دې باندې سم کړل او هغوی دواګانې کېده. سپیشلي دا بوډاګان ډېرې مسلې وجود په کم آرګن باندې بحث وکړو خو دا پکې مین خبره دا ده چې د دې د متیازو مسلې ټیک شوې نو دوی به ټیکې دي. ښه دې دپاره خوراک څه ډېر زیات ښه دی. دې خلکو له د ماښام د مونځ نه مخکې یا فوراً بعد دې ډوډۍ خوراک پکار دی چې دې ډوډۍ دغه ډېر وکړي او پکې دې ډوډۍ لکه د غنمو ډوډۍ دې یادوم که نه دغه غنم یادوم نو دغه سیز دې لږ کم کړي. دې په ځای باندې روغ ډېر ښکلې ښکلې سیزونه چې کوي بادرنګ او پودینې وغیره یو څه بل څه دې نه چاټ جوړوئ او دا خورئ. دې سره به ستاسو ډایجسټیو سیسټم کې د ماښام د بانګ نه پس کې ته کومه ډوډۍ خوري نو هغه به ستا لپاره صحیح نه وي. ته به ټول عمر حشاش بشاش ګرځې. زما چورت ته ساتون به دی. زه د دې سیزونو ډېر زیات خیال ساتم. غرمه ما ډوډۍ ډېره وخوړله نو زه بیا د ماښام ډوډۍ کمه خورم، یا اونه خورم یا کمه خورم، یا څه جوس یا څه فروټ یا هر څه چې اسم میلاو نه شي د بوړې ورکوټې غوندې شکې هغه خولې ته واچوم، یا یو کجوره دو کجوره هغې نه پس اوبه ورپسې وڅښم. بس زما هغه دیز باندې عملو شو چې د ماښام یې څه لږ خورئ خو خامخا څه وخورئ. نو دغه خبره هم کلیر شوه. خو تاسو ته دا دوباره دا درخواست دی چې د شپې ډوډۍ سهار وختي خورئ او غنم کم خورئ. دا یو لوی ډاکټران په دې پوهېږي چې یاره غنم کم خورو نو دې سره به څه مسلې. بل چیني کمه خورئ. چیني او مالګه د مشرانو لپاره کوشش داسې کوئ چې دا څیزونه کم وي. د متیازو لپاره بهترینې دوايانې په هومیوپیتھک کې شته. تاسو به ورسره ټول عمر ځوانان ګرځئ او تاسو سیټ یا برابر وئ. نو د دې لپاره کوشش داسې کوئ چې هومیوپیتھک دوايانې خورئ او هومیوپیتھک دوايانې احتیاطیں کم خورئ. هر هومیوپیت تاسو سره چې څوک لنډ هومیوپیتي او داسې سټډي کوي، مطلب یې کتاب یو خو هغه چې ډېر زیات رشي او دا دی بیا سټیراید استعمالي. دغه خلک چې کوم دي سټیراید استعمالوي نو د دې خلکو ګردې هم ډسټربېښه لکه دا پینالال یو څه بل څه چې ډېرې مونږ وخورو نو تا له دا ګردې یا یورټر یا یورترا
یا مثانه یا د اخراج دا ټولې مسلې ته راډکټر کوي. نو کوشش داسې کوئ چې د پین کیلر کوم میډیسن دي هغه ډېر لږ خورئ، ډېر زیات مه خورئ. که یو ګولۍ نیم وخورئ نو خیر دی، خو چې بار بار یې خورئ نو دا پړسېدلي خلک چې ته ویني نو چې دا مسلې چې د دې هغه ګولۍ صحیح کار نه کوي او دې کې هغه څیزونه جمع کېږي لوی بورې دي جوړ شي چې په کټ کې بیا پراتي او پاتېدي نه شي. نو زما خپل ذات دا دغه دی چې په ډوډۍ باندې ډېر زیات خیال ساتئ. او ډاکټر شوکت اکرم دا فیسبوک باندې ګورئ، زه دا قسم خبرې لږې کوم، وړې یو خبره دوه خبرې دا کوم، هغې کې زه انسټرکشن ورکوم، خبرې داسې کوم. دا کوم مشران چې کومې هغې له د چیر د وړې انتظام سم دی. دې سره به ستاسو ژوند ډېر ښکلي تېرېږي. السلام علیکم.